د زابل ولایت په میزان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د دوو غړو په وژلو سره د دوو کورنیو ترمنځ اووه کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د زابل ولایت مقام د رهبرۍ له لوري د سولې او ورورګلوۍ په موخه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست ته هدایت ورکړل شوی و چې د سیمې د ملکي او نظامي مسؤلینو، علمای کرامو، قومي مشرانو، سیدانو او ځوانانو په منځګړیتوب په اخلاص او صداقت فعاله ګامونه پورته کړي ترڅو یادې پیښې ته د غوره پای ته رسېدو زمینه برابره شي. چې تېره ورځ د زابل والي مولوي حزب الله افغان په ګډون یو شمېر مسؤلینو او شاوخوا 300 تنو په دې روغه کې برخه واخیستل چې د یادې دښمنۍ د حل په موخه د مقتولانو کورنۍ ته له سنت طریقې او پښتني دود سره سم د جرګې په توګه د تسلیت او بخښنې وړاندیز کولو لپاره ورغلي وو. د زابل والي د اسلامي لارښودونو پر اساس د سولې، ورورګلوۍ او عفو پر ارزښت خبرې وکړې. نوموړي د یو حدیث په رڼا کې زیاته کړه، هغه څوک چې بخښنه وکړي او اصلاح وکړي اجر یې یوازې له الله تعالی سره دی. همداراز نوموړي له دواړو کورنیو وغوښتل چې د خپلو دښمنیو پر ځای د عفو او بخښنې لاره خپله کړي. پخواني جهادي قومندان غیاث الحق حقاني د اسلامي اصولو په رڼا کې د عفو او بخښنې پر ارزښت وینا وکړه او زیاته کړه چې اسلام د بخښنې دین دی. که موږ وغواړو چې دښمني پای ته ورسوو، باید د خپل زړه څخه کینه او دښمني لرې کړو او یوازې د الله تعالی جل جلاله رضا په پام کې ولرو. په ورته وخت کې یو شمېر نورو علمای کرام او مسؤلینو هم د بخښنې اړوند تفصیلي خبرې وکړې. په پای کې د مقتولینو د کورنیو مشرانو د الله تعالی د رضا خپلولو په پار قاتل ته بخښنه وکړه او د هغه د تیرو کړنو لپاره د بخښ اعلان وکړ چې دواړو کورنیو د خپلو ستونزو د حل لپاره د سولې او ورورګلوۍ لاره خپله کړه. یا د دښمنۍ چې لومړی حقوقي موضوع او د ځمکې پر سر د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه او په پای کې هم د دوو تنو چې یو یې وراره او بل یې اکا و په قتل بدله سوې وه.